السلام علیکم دوستانو، بیا هم میرویس حلیم یم او راسره په څنګ کې محمد نصیر راسره ده. غواړو چې د غزني ولایت څخه د بندسلطان پورې تاسو د ساحه د ښکاره کړو او تاسې د ساحې څخه خوند واخلئ. تقریبا تر 18 تر 20 کیلومتره پورې موږ لاره وهو او سفر ده، ډېر ښه سفر ده. یو سفر یو ښه والی خو دا ده چې ټول په د غزني د ښار څخه د خواجه عمري ولسوالۍ کې ده. خواجه عمري ولسوالۍ څخه ښې خواته بیا د میدان وردګ ولایت د جګتو ولسوالۍ د بند سلطان سیمه ده چې واقعیت ډېره ښه په زړه پورې سیمه ده او د چکر سیمه ده. ډېر زیات خلک د غزني ولایت څخه د څنګ د ولایتو څخه چکر دپاره راځي. نو انشاءالله په آینده ویډیو کې به تاسو ته هر دا ټولې ساحې به تاسو ته په ډېره ښه طریقه سره ښکاره کړو او خدای دې وکړي ستاسو هم خوند تر واخلئ. محمد نصیر میرویس حلیم خاموته که گفت از ولایت غزنی به طرف ولسوالی خواجه عمری، از خواجه عمری اون طرف مربوط جزنتون میشه تا بند سلطانه. تصمیم داریم که بریم برای شما یک ویدیو بگیریم انشاءالله که خوشتون باید او همراهی میکنیم. انشاءالله تاسو د موږ سره اوسئ. انشاءالله داسې ویډیو به جوړه کړو ستاسو ته هم خوند درکړي او خارج میشته خلک څوک کوم چې په خارج کې اوسېږي انشاءالله خوند به ترې واخلي. مننه، ژوندي اوسئ، د موږ سره اوسئ. دې خواته د غزني ولایت د جنګل باغ سیمه ورته وایي. دې خواته د جمعې په ورځ باندې زیاتره خلک په چکر باندې راځي او ښه والی دا ده چې دې خواته ډېره حاصلخیزه مځکه ده، ډېر زیات شینوالی لري، ونې دي، بوټي دي او انشاءالله موږ به تاسو ته ډېره ښه ویډیو چمتو کړو، اماده کړو او الله دې وکړي چې تاسو هم خوند ترې واخلئ او تاسو ته په زړه پورې باندې وګرځي. ژوندي اوسئ. مننه. خواجه عمري ولسوالۍ شروع کېږي او ډېره شنه سیمه ده، شنه ساحه ده، اوبه پرېمانه لري، اوبه یې ډېرې زیاتې لنډې دي، ځکه یو ښه والی هم دا ده، شینوالی هم ځکه لري او واقعیت ښه مملکه ده، ښه سیمه ده. د مېلې نصیب خوښه اوسي او وخت لرئ یو وخت کې ضرور چکر لپاره ورته راسئ او د چکر څخه خوند واخلئ. اگه غزنی نمادین حتما این منطقه آره برادر، اگه غزنی نمادین حتما در ساحه جنگل باغ غزنی تا ولسوالی خواجه عمری یک گشت کنین. یک منطقه سرسبز دیدنی است. خواجه عمري ولسوالۍ ته مخامخ روډ تللی ده. نو موږ په چپ طرف باندې کټ شو، نور روډ خامه ده او په کلیو کې تللی دی. کلیو کې باغونه دي، شنې ساحې دي، ښې منطقه ده، ښه ساحه ده. خواجه عمري ولسوالۍ مربوط لهجې هم راځي خو نور روډ تر بند سلطان پورې خامه ده. نو تاسو د ویډیو څخه خوند واخلئ او موږ به سفر ته ادامه ورکړو. نو انشاءالله ښې ویډیوګانې به تاسو ته وکړم، تصویران به تاسو ته واخلم په دې هیله چې خوښ به شي. نو محمد نصیر هم را سره ده، نو مخکې زموږ سره اوسئ. آره دوستای محترم، سرک پخته خلاص شد دیگه، ما در خامه آمدیم. اینال روان استیم طرف همی چه لذت بیشتر که از زمین قریجات است. اینجا دهاقین هستن، گرد پیش ما زمین هاست، باغ هاست، سرسبزی است دیگه. امیدوار هستیم که خوشتون باید. هم ډېر خلک د غزني ولایت څخه چکر دپاره راځي، خصوصا د جمعې ورځې باندې فامیلي راځي. نو په دا پټیو کې په دې ونو کې ډېر خلک فامیلي دي، دوی ونې راوړي، دوی خپلو فامیلیو سره راځي. نو تاسو نه هم موږ هیله کوو چې هر وخت کې وخت پیدا کړو د چکر دپاره ضرور یو کورنۍ ته او فامیل ته د چکر وخت ورکړئ چې د ژوند څخه خوند واخلئ. نو ښه ځای ده، ښه ساحه ده، د موږ سره اوسئ، ښه پرېمانه اوبه لري او د چکر دپاره فامیل دپاره ډېره ښه ځای ده، خوند ترې اخیستلی شئ. موږ هم راغلي یو داسې چکر ته، په دې روډ باندې مخامخ موږ روان یو بند سلطان ته. بند سلطان هم هغه ځای دی چې د غزني ولایت څخه او د څنګ د ولایتونو څخه ډېر زیات خلک چکر دپاره ورته راځي.
چې د غزنی په 18 کیلومترۍ کې موقعیت لري. یو څو روډ د سپکم اندازه باندې پوخ ده چې تر خواجه عمري ولسوالۍ پورې ده. د هغه څخه بعد بیا نو روډ خامه ده. روډ په کلیو باندې کې تیر شوی ده او خواجه عمري ولسوالۍ څخه یې خواته بیا نو د بندي په میدان وردګ ولایت باندې چک ساحه ده او د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ کې بخښنه غواړم بندي چک ما یاد کړ د جغتو ولایت ولسوالۍ راځي. اوسېدونکي چې دی هغه ټول هزاره وروڼه دي. دلته هزاره وروڼه اوسېږي. د خواجه عمري ولسوالۍ مربوط راځي. د بلې معلومات یې ماته نه کړي چې دا کلی څه نومېږي. هغه د خلک د چکر څخه خوند اخلي او تاسو نه هم هیله کوو چې تاسو هم چکر ته راسئ او د چکر څخه خوند اخلئ. واړه ماشومان یې په اوبو کې لویږي. ساعت یې ډېر ده. د ساعت ډېر ده. د واړو ماشومانو خو په هر ځای کې ساعت وي، هر چیرې خوشحاله وي. نو دا رقم ځای ته چې راشي نو خامخا یو څه نسل ساعت یو په دوه یو په درې او اوبه پرېمانه لري. خو دلته پته نه لګېده. جمپ باندې ورغلو پته نه لګېده. هغه هم په بیادبي د ډېر زیات نه ماتې په ښه باندې سپور ده او خپل د سفر څخه خوند اخلي. د خپلو مځکو نه خوند اخلي. هغه لره د خپلو دغه هم خوندوره ساحه ده او شنه منطقه ده. دغه هم نه پوهېږم چې کومه لیسه به نه رامعلومېږي خو ښه لیسه یې جوړه کړې ده. ښه ګټه لیسه ده، لویه لیسه ده. د ساحې او د منطقې نوم نه رامعلومېږي خو کېدای شي تاسو یې وپېژنئ، تاسو ته معلومات وي. د ساحې څخه خوند واخلئ، د ویډیو څخه د شنوالي څخه خوند واخلئ. دا د چکر دپاره ډېر ښه ځای ده خو متاسفانه چې امکانات د چکر دپاره ډېر زیات نه دي جوړ شوي. دلته باید ډېر ښه روډونه وای، روډ پاخه روډ پوخ روډ وای، فامیلو ته او خلکو ته د هر څه آمادګیانې نیول شوې وای، اسانتیاوې وای او خلک باید په ارامۍ سره راتللی. اوس هم په ارامۍ سره راځي. اوس د امنیت طرفه انشاءالله کوم مشکل نشته خو هغه کومې اسانتیاوې چې باید خلکو د چکر دپاره یې ولري هغه اوس موږ تاسو نه لرو. نو په دې هیله چې حکومت او دا منطقې خلک دا د ساحې خلک دې خبرې ته توجه وکړي. په دې کې هم څو ګټې راځي چې یوه ګټه خو خپله د دې منطقې خلکو ته ده او ځکه چې هر سړی چې دلته راځي چکر دپاره یو څه نه څه مصرف کوي چې مصرف وکړي. هغه مصرف دلته باید دکان وای، هوټلې وای، هغه ګټې دوی ته رسېږي. په دې هیله چې دلته دې منطقې خلک د دې ساحې څخه ښه استفاده وکړي او نور هم د چکر کوونکي ځان خواته راجلب کړي او د خلکو سره ښه رویه او ښه سلوک وکړي چې دا په منطقې او د هغې خلکو دپاره ډېر ګټ رول لري، مهم رول لري. Truth hurts when you ain't ready. Growth leads you somewhere better. So take your time, relax your mind. It's alright, yeah. It's alright, yeah. It's alright, yeah, yeah. It's alright, yeah. It's alright, yeah. It's alright, yeah, yeah. It's alright, it's alright. It's alright, yeah. 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 It's alright. سید ناصر
وای چې ودرېږه موټر سایکل مې ټیر پنچر نه کړي. نو اوبو ته ورکوز شو او غواړي چې د موټر سایکل ټیرونه یو څه ناس یخ شي او د پنچري مخه ونیسي. ډېرې ښې اوبه دي، یخې اوبه دي، د دې ساحې اوبه ډېرې یخې دي، دومره یخې دي حتی چې کېدای شي څوک په مازدیګر ټایم کې اودس ډېر په سختۍ کې وکړي، ځکه چې دا منطقه دا ساحه ډېره حاصلخیزه ده او یخه ده او اوبه یې ډېرې نږدې اوبه دي او خوندورې اوبه دي، ښې اوبه دي. انډوال مې لکه چې بند شو نسي راتلی، نه انشاءالله راتلی شي. موټر سایکل خدای دې وکړي چې موټر سایکل په اسانۍ سره راتاو کړي، نه راغی. دته دا د اوبو کې ګرځېدا ډېر خوند هم ورکوي. خدای دې وکړي چې ونه لوېږي. ورسره ورخطا شو. سلام علیکم سید ناصر. دغه هم اوس د میدان وردګ ولایت جرته ولسوالۍ د بیګموشي ساحې ته راورسېدو چې نور د بند سلطان طرف ته ډېر ورنږدې کېږو، رانږدې روان یو او دا خلک هم امکان لري چې د بند سلطان څخه راغلي موټر سایکل والا. نو موږ ورنږدې بیګموش ساحه د بیګموشو ماڼۍ نوم هم لري، کېدای شي تاسو ته معلومات وي، نوم لري ساحه د بیګموش ماڼۍ، لکه چې سید ناصر هم لاره خطا کړه. زه به دا لار روښیم، تاسو زموږ سره اوسئ. نو د دې بیګموش د ساحې ماڼۍ چې د نوم لري، ډېرې ښې ماڼۍ لري، ډېر ښه باغونه لري او هر کور هره کورنۍ تقریبا زیات په اندازه سره باغونه ونې لري او ماڼۍ داسې ماڼۍ دي چې په غزني ولایت کې او په میدان وردګ ولایت کې نوم لري، د ښه نامه څخه برخمنې دي، خوندورې ماڼۍ لري، خوندور باغونه لري. دا د تاسو د منظرې څخه خوند اخیستلی شي د باغو څخه. بیګموش مخامخ هم تاریخي کلا ده، نه پوهېږم چې دا به د کوم وخت څخه وي، تاریخ او مکان او ځای خو یې موږ ته نه ده معلوم، خو کېدای شي دا څوک چې دا ویډیو ویني او دې منطقې وي، دې ساحې وي، هغو ته به معلومات وي او موږ هم بند ته ورو ورو نږدې کېږو. زموږ سره اوسئ. ساحې د ټول باغونه د بیګموش ورته وایي. بیګموش په ماڼو کې نوم لري، په باغو کې هم چې نه، او ډېرې ښه فصلونه یې کرلي، ډېر ښه خدمت یې ځان دپاره کړی، هم یې د موږ دپاره کړی، هم یې د خلکو دپاره کړی، تقریبا چې ټولو ته خیر رسېږي. دغه هم دوستانو د جګرته ولسوالۍ د بند سره لاندې تاوکه فکر کوم نوم کلی ده، په نامه کلی ده چې دې خواته هم غونډۍ ده. زه ترېنه کوز شوم او سید ناصر ویل چې زه تنها ځم، تا نه شم وړلی. نو ښه ساحه ده، د بند د لاندې ساحه ده. د بند فکر کوم چې اولنی کله به بند نه بعد همدغه وي. موږ یې هم ستړي کړو، سپین ږیرو شو، ساه مې بنده کېږي، څنګه اواز ده. نو بالاخره ملګرو، ګرانو ملګرو، دغه هم بند سلطان خواته راورسېدو. دغه دیوال ده چې تاسو یې وینئ، غټ بند ده او نور به انشاءالله چې کله بند په سر باندې ودرېدو د بند د دیوال باندې بیا به هلته په خبرې سره کوو. زموږ سره اوسئ. نو دغه هم د بند سلطان ساحه ده چې موږ پاس په دیوال باندې ولاړ یو او ډېر زیات خلک دغه سفر څخه چې طالبان هم راغلي دي. تاسې کولی شئ زیات خلک هلته لاندې او لامبو وهي او بازي کوي، ځکه چې هوا ګرمه ده او دوی هم د اوبو څخه او د لامبو څخه خوند اخلي. موږ به هم ورشو د لاندې. ځینې خلک هغه د هیلې ولې نه پوهېږم که څه ولې ښکار ته راغلي، ښکار کوي.
دغه هم د سلطان صاحب بند دی چې په ټوټل شاوخوا کې 12 میلیونه متره مکعب اوبه د ذخیره کولو وړتیا لري او اوس خو اوبه کې کمې دي ډېرې زیاتې او د دیوال ډېره غټه زیاته ارتفاع هم لري نه پوهېږم چې څو متره د فکر کوم 50 متره و 50 متره شاوخوا کې ده او هغه هم دا دیوال چې تاسو کوم وینئ دا پخوانی دیوال د سلطان محمود غزنوي په وخت کې جوړ شوی ده پخوانی دی او د بند بنسټ هم سلطان محمود غزنوي په وخت کې ایښودل شوی ده چې د هغه څخه وروسته بیا جوړ شو او د اوبو سرچینې هم د پاس مخامخ چې تاسو کوم غرونه وینئ د اوبو څخه راځي او د هزارجات د سیمې څخه اوبو سرچینه اخلي اوبه راځي او 150,000 هکتاره ځمکه ترېنه خړوبېږي د بند څخه چې تقریبا تر 15 کیلومتره پورې اوبه رسیږي او 12 میلیونه شاوخوا کې متره مکعب اوبه د ذخیره کولو وړتیا لري او دلته هم د بند لاندې خلک لامبو څخه خوند اخلي فامیلونه او کورنۍ راغلي دي بیګونه یې ورسره راوړي ځان سره او دوی هم خپل کترې کوي ژوند څخه د تفریح څخه خوند اخلي ډېر زیات خلک دي خو والی دا ده چې د امنیت له نګاه څخه هر څوک ډېر زیات ډاډمن دي امنیت انشاءالله هېڅ مشکل نه لري هره کورنۍ هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه سره خپل چکر ته راشي او د کورنۍ سره یو ځای راشي هېڅ مشکل نشته کولی شي چې ټول خلک چکر دې بار راشي نو دغه هم دوستانو ځوانان دي چې د غزني ولایت څخه د لرې ساحو څخه راغلي دي او لامبو وهي لامبو دپاره راغلي دي ګرمي هم ده نو دوی غواړي چې هم خوند واخلي او هم یې ګرمي راپسې او هم چکر شي ورته دوه پولې لري چې یو په دغه پوله چې زیاتره اوبه ترې راوځي اوس خو په ډېره کمه اندازه باندې پرېږدي یو یې مخامخ ده چې تاسو ونه وینئ د ونې شاته دی نو هلته هم زیاتې اوبه ترې راوځي اوس خو اوبه یې کمې کمه اندازه باندې پرېږدي ځکه چې بند هم خالي ده ډېرې زیاتې اوبه نه لري پخوا پرتله باندې نو سید ناصر هم د اوبازي دپاره آمادګي ونیوله غواړي چې اوبازي وکړي او ځان اوبو ته ور واچوي چې نه پوهېږم چې دی څه ویل لري مهرباني سید ناصر برای یک دفعه ببینم که هوا خیلی گرمه سبوزی مطمئن یا نه او خیلی خوب است دیگه اگه یخ هم باشه هوا گرم است دیگه روزا او بازی خوب است که آدم کنه اینمی وقتش است دیگه مهرباني خوند ترې واخله سید ناصر هم ډېر په ډار کې روان ده هاي خدای دې وکړي چې ډوبې نه کړي اوبه دومره زیاتې دي نو خو بیا هم د یو څه ناسو لامبو یې نه ده ځه ډارېږي او رښتیا احتیاط هم ورسره پکار ده چې باید احتیاط وکړي هلته ډېر منځ ته مه ورځه نو اوس هم سید ناصر ډېر په ډار کې روان ده ډارېږي په ډار کې روان ده ډارېږي ځان کې ډوب که ځان کې نه باسه
دوستانو دغه هم و بند سلطان خدای دې وکړي چې داسې د چکر څخه خوند اخیستی وي او ما او سید ناصر خو ډېر خوند تر واخیستو خو د ما نه سید ناصر بیا زیات خوند واخیست ځکه چې هغه لامبو هم ولي نو په دې هیله چې دا ویډیو مې خوښه شوې وي او تاسو نه هم هیله کوم چې دا زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو سره زموږ سره اوسئ په آینده کې به انشاءالله موږ د بلې ساحې د بلې منطقې ویډیو او د چکر نه به تاسو لپاره یوه ښه ویډیو جوړوو او تاسو هم کولی شئ چې د خپلې فامیلو سره چکر لپاره همدا رقم ساحو ته جایو ته لاړ شئ چې د امنیت څخه او دا ساحو څخه خوند واخلئ مننه ژوندي اوسئ ښه وخت ولرئ ښه ورځ ولرئ د الله په امان